دوستانو عزیزانو که په معاشره کې تاسو داسې وخت تېروئ چې څنګه د خپلې مرضۍ مطابق بیا خو مسلمان دی. مسلمان د پابندۍ نوم دی چې رب العالمین په تا باندې کومه پابندي ایښې ده د هغې پابندۍ لاندې ته ژوند تېری ته مسلمان یې. او که ته د رب العالمین پابندۍ وخت نه تېرې بیا خو ته آزاد یې، بیا خو قرض مزي کوه. کوم نه خدای مني نه رسول مني نه اسم نه خو صرف مرګ مني، د مرګ نه انکار کوي. همدغه رنګې د دنیا ټول مذاهب بالاتفاق دا ټول دا خبره مني چې مرګ شته. دنیا ته راتلل په ترتیب دي، دنیا نه تل بې ترتیبه دي. مسې ته لاړ شي نکاح او پلار موجود وي، نکاح او زوی موجود وي او پلار ته لاړ شي. هر یو د غیر مذهب خلکو دا عقیده ده چې انسان بوډا شي نو مرګ ته رسي، او مسلمانانو دا عقیده ده چې کله هم د الله رب العزت بلاوه راشي بس سړی لاړ شي. دا د مسلمانانو عقیده ده. نن مسلمان عقیده څنګه جوړه کړې ده چې ورېږه صبر وکړه کنه ما خو لا د ژوند خواږم نه دي لیدلي، دا صبر وکړه واړه دي دی لوی شي دی باندې ایجوکیشن وکړم دغه رنګې پې تعلیم هر څه ته پرې سر ته کوم بیا به هغې نه بعد بیا به چېرته چې د دوی خوشحالۍ ووینم مثال مسیح ووینم بیا د هغې نه بعد چې دی